دا عقیده سمه ده. د ایمان له غبرګو قوانینو سرچینه اخلي. د رښتیني زړه حرم کې چلیږي چې هیله لري او ژوند د هیلې په مټ او فطرتي ځواک انجاموي. زه شاعر نه یم او نه د شعر تحلیل او تعبیر کولی شم، مګر هغه شعر چې د الهام په رڼا کې د ریاضیت په جوړه کې د شاعر له فطرتي او خیالي جونګړې راوتلی وي، عقیدوي او اخلاقي ارزښتونه پکې پالل شوي وي، فطرتي او د زړه مینه ورسره لرم. لکه چې شعر د یو ژوندي سترګور او حساس ضمیر ترجماني کولی شي، هغه چې بیا په رنګینو الفاظو او کلماتو د طبیعت او چاپېریال استازیتوب کوي. همدا لامل و چې د ښاغلي ډاکټر صاحب شاه صابر په اشعارو کې د ګلانو بېلابېلې رنګینې مراعات شوې وي. د شعر انځورګري او د تصویرونو ښاپېرۍ یې د لوستونکو په زړه د واکمنۍ تاب لري. د ښاغلي صابر ټوله شاعري ساده، روان او د هر لوستونکي له طبیعت سره برابره ده. شعر یې ستړیا نه لري، بلکې تل د لوستونکي د مینې، هیلې او همت تلقین او سپارښتنه کوي. دا ستر شاعر د ژوند په ستړې نړۍ کې رنګارنګ کړاوونو کړولی، خو د ژوند په کښتۍ کې د تجربې، د پوهنتون اسنادو او علمي زده کړې دومره هوښیار کړی چې نورو ته هم د همت پر ګاڼه د ځان سینګارولو درس ورکوي. او وایي د اسمان په تمه ناستو د اسمانه تمه پرې کړئ، د اسمان تمې وژلي په کلونو د ښار خلک. د تېرې زمانې نه عبرت اخیستونکی او د حال پر ناخوالو خواشینی شاعر پښتون قام د تمدن او نوې ټکنالوژۍ لور ته په خپله انځورګره ژبه داسې بلنه ورکوي. موږ لا په ځمکه د شپې ځای نه مومو، خلک سپوږمۍ ته ځي نشه بدلوي. څوک چې په ژوند کې څه بدلون غواړي اول به خپله رویه بدلوي. اوس خو تیارې هم د رڼا د ویرې هره شپه نوې لوپټه بدلوي. وخت چې بدل شي نظریه نوې شي، ژوند چې بدلیږي فلسفه بدلوي. جانان یې هغه، انتظار یې هغه، صابر د مینې طریقه بدلوي. د حقیقتونو انځورګر شاعر دا مني چې د پوهې، حکمت، اخلاق او هنر پر مټ د خلکو په زړونو پاچاهي اسانه کار دی، او ځان په دې تجربه کې تر نورو ټولو برلاسی بولي. خو تر څنګ یې دا مني چې د یار په سترګو کې دا اثر شته چې د ژوند په خوږو دې وپوهوي او هم در باندې پاچاهي کوي. او وایي د یارانې لوظونه مه ماتوه، مه کوه مه ګلونه مه ماتوه، زمانې مه چېړه د زړونو سره، د محبت ملکونه مه ماتوه، د شیرینۍ شرطونه وپېژنه، فرهاده هسې غرونه مه ماتوه، ستا زنځیرونه ماتېدونکي نه دي، صابره خپل لاسونه مه ماتوه. له حالاتو سره سم قلم خوځول د صابر د اشعارو او تخیل هسته تشکیلوي. کله د پښتني قام لپاره د زړه وینه څڅېدلې او په هغې وینه یې یو داسې انځور جوړ کړی چې وایي زما د قام د کومې بدبختۍ به درته وایمه چې څوک را زلمي کېږي په ټوپکو پسې ګرځي، د زرکو د کنترو ښکار د نورو مشغله شوه، زما د غرونو باس په دود خوراکو پسې ګرځي. او کله یې د خپل غورځنګ د ملګرو ستاینه کړې او نازولي دي، لکه چې وایي دا یو څو یاران که نه وي زه به نه یمه، زما ژوند دغه یو څو خواږه یاران دي. او بیا کله یې د فکر ډیوه خپل ماضي او کرور ژوند ته نیولې ده. ما ته د دې خلکو د زړونو د تیارو پته ده، ما د دې کلي په کوڅو کې ملنګي کړې ده. کله بیا د ټولو ناخوالو د ستړیا په حال کې مازدیګری د یار کوڅې ته پناه وړي. په دې شکمنه بلۍ مه ودرېږه، وخت مازدیګر دی څوک دې ونه ویني، په دې کوڅه کې یو ځل بیا صابره د جانان ور دی څوک دې ونه ویني، چې
چې لږ دمه شوی نو بیرته یې د قام د بیدارۍ زیار ته ادامه ورکړې. څه د جلوس، څه د جلسې، څه د غزا شهیدان، موږ بې هنره پښتنو سره بلا شهیدان. په میدان ما جنګوي، ما له شابه څیرا کوي، خو د میدان په ویش کې نه مني زما شهیدان. د خپل مزل تر نیمایي نه ولا رسېدلی چې د جانان احوال ورته په ډېرې ناهیلۍ راغلی. د ملامتو د فتوو د ویرې په سر کې ډېر سوالونه پټ ساتمه. د خلکو خولې خو تا ته ښه پته ده، صابره ستا خطونه پټ ساتمه. او کله بیا خپلې ډېرې هوښیارۍ او عقل تړون شلېدو ته نه دی پرېښی، او د پښتونخوا د زړه په هکله یې پوښتنه کړې. څوک دې نه وایي چې ما ته ګناه نشته، د کابل په جنګ کې چا ته ګناه نشته. د بیدارۍ د تحریک جاري ساتلو لپاره یې بیا کله کله د زړه له سره جانان هم ځواب کړی دی. ما وایي چې زه ورځه په مخه دې ښه، نه مې څه یې او نه دې پېژنمه. هغه وایي ته به زما صبر نه شي، زما صابره زه دې پېژنمه. د ژوند په ستړي یون یې هېڅکله هم حالاتو ته ځان نه دی سپارلی. د ټولو ستونزو سره یې خپل د صبر جام لبریز کېدو ته نه دی پرېښی. دا چې څنګه یې نوم و همداسې صابر و. لنډه ده چې ما څومره هم صابر لوستی، همدومره مې کم پېژندلی. په خپلې حافظې اطمینان نه لرم او ګویا یوه ورځ د صابر په هکله رانه هر څه هېر وي. ولې په خپل زړه باوري یم چې هغه یو څو کرښې چې زما غونه یې ځیږ کو، د سترګې مې اوښکې لاړې او په زړه کې مې وټه شوې، هغه به هېڅکله هم زما د یاده ونه وځي. د پوښتنې تر عنوان لاندې مې یو څو بیته تل په زړه کې منګولې لګوي. ګویا د ارواښاد هډونه اوس هم په خپل ګور کې د پښتون قام لپاره ځورېږي. په ډېرې عاجزۍ او د زړه له زوره یې پوښتلي، د هغه کلي نه راغلی میلمه، وایه د هغه کلي حال څنګه دی، چې څه بدلون پکې راغلی که نه، د خلکو فکر څنګه، خیال څنګه دی. او بیا د همدې ټوټې یوه بله برخه چې ډېر زیات مې ځوروي. زما غزلې خو ترې هېرې نه دي، د خپل ښایست سندرې وایي که نه. رښتیا زما هغه یاران څنګه دي، د محبت په لاره سم دي که نه. د غیرت اور خو یې مړ شوی نه دی، په مینه هغسې محکم دي که نه. د هغه کلي نه راغلی میلمه، وایه د هغه کلي حال څنګه دی. په دې هیله چې تاسې د ارواښاد د شعر نړۍ ته ورننوځئ، شاعري ولولئ او په مینه د طبیعت له انځور شویو ښکلاګانو درس واخلئ، چې په وسیله یې د ښکلي انسان د ژوند او روح په قدر پوه شئ. په همدې هیله